د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د لغمان کوچيانو په ملي بیرغ کېږدۍ پوښلې ده. د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د لغمان کوچيانو د لغمان ولایت د قرغيو ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې د کابل سیند په غاړه د افغانستان په ملي بیرغ کېږدۍ پوښلې ده. په همدې موخه په یاده سیمه کې نن مازيګر یو لړ مراسم ترسره شول چې د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رييس د قرغيو ولسوال د لغمان ولایت د کوچيانو امر د قرغيو ولسوالۍ امنيه قومندان او نورو مسولينو د مهترلام قرغيو او نورو ټولو ولسوالیو ګڼ شمېر ځوانانو او فرهنګانو پکې ګډون کړی و. په مراسمو کې د کوچيانو امر اولګل جلال احمدزي په خپلو خبرو کې ویل چې د لغمان کوچيانو په پوره علاقه او د هوا د ملي بیرغ سره د بیکچې مینې له امله نن یوه کېږدۍ د افغانستان په ملي بیرغ پوښلې ده. نوموړی وایي چې د لغمان کوچیان با احساسه وګړي دي. د بیرغ ملي ورځې ترڅنګ به د خپلواکۍ ورځ هم په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. د قرغيو ولسوال فرهاد ثاقب په خپلو خبرو کې خوښي وښوده چې د لغمان کوچیانو د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ داسې مراسم په لاره اچولي. نورو ډاډ ورکړ چې د قرغيو ولسوالۍ مسولينو او ځوانان به په داسې مراسمو کې د ونډې اخیستنې ترڅنګ به ملي ورځې په پوره مینه ونمانځي. د مراسمو په پای کې د لغمان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ريیس فیضان الله پټان د هر اړخیزو خبرو په ترڅ کې د بیرغ د ملي ورځې په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي د لغمان د کوچیانو د مینې او احساس څخه مننه وکړه چې نن یې د افغانستان په ملي بیرغ یوه کېږدۍ پوښلې او د ملي ورځې د نمانځنې په موخه مراسم په لاره واچول. یاده دې وي چې په دغو مراسمو کې د ملي سندرو د غږولو ترڅنګ اتڼ هم ترسره شو چې ګڼ شمېر ځوانانو پکې ونډه اخیستې وه.